أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. مخکې الله پاک د هغه ډلو بیان وکړو چې هغه خپل دین د په فرقو او پټوکړو کې تقسیم کړي او الله پاک فرمایي کل حزب بما لديهم فرحون. هر یو ډله که هغه د یهودو ده، که هغه د نصاراو ده، که هغه د مشرکینو ډله ده او که هغه د دین علاوه نوري نافرمانه ډلې دي او که قادیانیان دي، نو دا هر یو په خپل دین او په خپل طریقه باندې خوشاله. خو الله پاک فرمای سره د دینا چې دو په دې خپلو نافرمانیانو کې خوشحالي کوي. هندوانو ته وګوره، د هندوانو رسرسا یو لار نه ده معلوم. هغه د هر شي عبادت کوي، د ونی عبادت هم کوي، د ګټي عبادت هم کوي. که په یو ځای کې یو ولی یا یو داسې کس ناسي چې برکت والی نو د هغه سي عبادت هم کوي. نو الله پاک فرمایي چې په نافرمانی کې خودو هیڅ دلیل نه غواړي، خو چې کله مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، کله چې ورسیږي خلقو ته ضر ستکلیف، دعوا ربهم رابلدو خپل رب لرا منيبين إليه اخلاص کون کی وی الیه حقتا، رجوع کون کی وی خالص بیا الله پاک. دغه یو چغې د هر انسان چې یا الله خیر یا الله خیر دا آوازونه، او باوجود د دینه چې ردینه مخکې په هر قسمه نافرمانی او په هر قسمه بغاوت کې لګیا، د خدای نه علاوه نور ډیر د ځان د پاره حاجتمن او امدادیان دای نیولي. خو الله پاک وایي چې کله وته یو داسې تکلیف رسی چې دو پویږي چې دا بل څوک نشي د فکوله، نو بیا یو خدای ته چغي، هر یو چغي وایي چې خدای خیر. والله پاک وایي چې کله مونږه دغه حالت د بدل کو، اذا اذاقهم منه رحمه، کله چې ورسوي دوی ته منه د خپل طرفنا رحمتن رحمت خوشالي، دته چې کم تکلیف رسیدلې، مثلا س بیماری و تر رسیدلې ده او دغه بیماری دا الله پاک وای مونږه تی ختم، دغه تکلیف تی مونږه لري کو، یا په بل یو مشکل مصیبت کې دی گرفتار شوی، هغه تکلیف او مصیبت تی مونږه لري کو، یا را اولاد په نشوالی کې دی مبتلا او نو ولا اولاد ورکو. نو الله پاک فرمای اذا فريق منهم بربهم يشركون، نو دغه وخت یو ډله د دونا د خپل رب سره شریکان دي او بیا د خپل رب نافرمانی هغه شروع.
لیکفروا بما آتیناهم چې عاقبت او انجام د هغې دا شي چې دو انکار وکي ناشکري وکي بما د هغه نعمت آتیناهم چې مونږ ورکړی دی کم نعمت چې ولا مونږ ورکړی دی نو د هغه نعمت ناشکري کوي که اولاد نه او اولاد ولا مونږ ورکو نو دی بس ګډا شروع نو د دغه نعمت ناشکري هغه دی وکي که صحت بیماری پر راغلی او صحت ولا مونږ ورکو او د نافرمانی شروع کی نو د دغه نعمت ناشکری وکي چې موږ ولا کم نعمت د صحت په حواله سره ورکړي نو الله پاک فرمایي فتمتعوا پس تاسو مزي واخلئ فائدہ واخلئ د دنیا مزي واخلئ په دې سره فسوف تعلمون پس زرد چې تاسو به پوه شئ بیا به تاسو ته پته ولګي که یو اوږده واقعه ده چې سلیمان بن عبدالملک بن مروان د یو تابعین تپوس وکړو چې کیف نعرض علی الله عز وجل الله پاک ته زمونږ پیشي دا څنګه کیږي چې خدای ته مخامخ کیږي دا روح زمونږ نه اغسته کیږي چې دغه به کم حل او څنګه حل نو دغه تابعی چې د هغه نوم سلیمان بن دینار دی هغه ورته وایي او په دې یو وخت باندې هغه معذور و دی ورته وایي که ته ښه انسان خود الله پاک سره پیشي داسې ده لکه یو طوفاني شپې چې انسان اغستی او لار ګودر او هر څه تې ورکي او دی کله په یو شي ځامله کوي او کله په بل شي ځامله کوي هېڅ دته په نظر باندې نه راځي او ناڅاپي چې وګوري خپل کور او اهل و عیال دی بیا نو دی به څومره خوشحاله نو د خدای سره پیشي چې کله انسان ښه او برابري نه نو داسې ده چې د دنیا د طوفانونو او د تکلیفونو د هر څه دا به ختم شي او ډایرکټ به په داسې حالت کې چې هغه نعمتونه او خوشحالي او آرام او د سکون زیږوي او کوي ته خراب او بدعملی نو بیا د الله پاک سره پیشي داسې ده لکه اشتهاري مجرم چې پاغه پسې ورن د گرفتاری جاری شوی او د منډي وي او د خپل بچاو د پاره په یو طرف باندې وزي او چې څنګه وزي او مخې ته پولیس ولاړ دی لاس نه راوځي نو چې دغه حالت د پاره سره نو پیشي د خدای سره داسې نو الله پاک وایي فتمتعوا تاسو د دنیا مزه واخلئ چې د الله د نعمتونو ناقدری کوي نور دې انجام هغه هم دا ګرځي چې تاسو دغه د خدای نعمت د دې ناشکری کوي او ردی په بدله کې د دنیا د مزه دا اخلي نو الله پاک وایي دا واخلئ یو څو ورځې یو څو ورځې زندگی دا دغه وکي خیر ده فسوف تعلمون زرد چې تاسو ته بیا پته ولګي چې دی خو تاسو د پاره کم عذاب او کم سختیانه دالی کلی شي او تاسو کم تکلیف او کم عذابونو سره مخامخ کیدل الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون یا الله پاک فرمایي چې دو کم نافرمانیان او شرک کوي نو ام انزلنا عليهم آیا نازل کړه دې مونږه په دو باندې سلطانا سدلیل فهو يتكلم چې هغه دلیل خبرې کوي د دو سره بما كانوا به يشركون په سبب د هغه چې دو د الله پاک سره شریکان جوړي دغه دلیل دو ته وای چې او تاسو د خدای سره شریک جوړوي او دغه دلیل الله پاک وای چې موږ نازل کړي د دو سره په دې شرک باندې دلیل سره د خدای د نافرمانی دلیل د دو سره سره چې دو د خدای د حکم نافرمانی
واذا اذقنا الناس رحمه او کله چې وسکو مونږه خلقو ته رحمه خوشالي فرحوا بها ودو لوی کوي په هغه کله چې دوی ته خوشالي ورسي الله پاک وایي زموږ د طرف نه نعمت دوی ته ورسي صحت و تمیلاو شي ردو بیا لوی شروع کی او دغه لوی په ذریعہ باندې زموږ نافرمانی او کله دغه نعمت چې الله پاک وایي موږ ته رسولې ده نو د دې نسبت دا د الله پاک نه علاوه نور طرفونو ته منسوب مثلا یو بیماری چې په د باندې راغلی او د الله پاک ته فریاد کوي الله پاک دې د بیماری لري نو د بیا لوی شروع کی د خدای نافرمانی شروع کی که څوک ته تاسو کوي چې را بیماری یار پلان کې ډاکټر له تلو ما ډېر قابل سره وکا بس بیماری می خشي ډېر قابل نو ټیک ته چې دا ناجایز نه ده علاج کول ناجایز نه ده لیکن مؤثر حقیقی ګرځول د الله پاک نه علاوه بنسو دا ناجایز دغه ډاکټر لا ستانه علاوه ډیر نور مریضان دي هغه خو د کټ نه پانسي دوا خو لا پکټ کې هغه شمچات هغه په کټ کې پخپل په ډډه نشي هغه او ته پاسې دلې په غرونو باندې ټوپونه وایي منډه وایي نو دغه ډاکټر د قابلیت صرف ستاده پاره دا د خدای مهرباني و چې پتا باندې الله پاک دغه علاج دا خرا وستو او الله پاک ته نو الله پاک وایي چې زمانہ شکر شروع او نسبت په زما د نعمت دو بل طرف ته هغه شروع کی و ان تصبهم سیئه او کورسیږي دوتا سیئه ستکلیف سبد حالی بما قدمت ايديهم بسبب د هغه عملونو چې مخکې لګلې دي لاسونه اذا هم يقنطون ودغه وخت نا امیدی کوي بیا د خدای نا امید شي او نا امیدی د انسان د پاره کفر د دې وجنه کله چې حضرت یعقوب علیه السلام خپل ځامن لګل سره د ډیر عمر او د ډیر تفشیش نه رسو نو خپل زامنو ته وی یا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله ای زما زامنو لاړ فتحسسوا من يوسف واخيه او تحقیق وکي تجسس وکي د حضرت یوسف علیه السلام او د هغه درو ولا تيأسوا من روح الله او من امید کیږي د خدای د رحمت ځکه انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون د خدای د رحمت نه امید کیږي مگر کافران کافر قوم دا نه امید تاسو نه امید دي اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر آیا نګوري چې الله پاک فراخ کوي رزق لمن یشاء چاله چې وغواړي ويقدر او تنګوي د رزق فراخي او تنګي دا د انسان په طاقت کې نه ده دا د الله پاک په قدرت کې یو انسان د سحر نه د ماخامه پوري دومره زور کوي چې دومره زور غوایي نه او د پکور کې د رزق درک او بل انسان په سپینه جامه کې زی او راځي او په کرسي کې او دا هغه سره د پیسو د خودو زیګې نه پوره کیږي چې کم کم ځای کې الله پاک وایي دا زد رزق فراخ کوم او زد رزق تنګ یو شن دکانونه یو غریب ناسی په دکان کې د ځان نه بچان شي او بل هغه کې نستو ته نه جوړیږي چې یاره دته داسې ټیم میلاو شي چې د به صرف د مو کې یا د خپل ډوړې الله پاک وایي دا فراخه کول او تنګول د رزق دا زما په قدرت کې دی زما په طاقت کې دا ستاسو کار نه دی رزق د پاره د ځان نه خالص لیونه سپه جوړول هم نه غواړي په هر چا باندې هم او عمله کول دا نه نستا پوری صرف منحصر خپل مهنت ته خپل مهنت کوي
ته به ځان خالص لیونی کېږي چې کوم ځای صحیح نه هغه ځای ته به نه ټوکې ځکه چې په دې سره ستا رزق فراخه کېدی نشي دغه د خدای په قدرت کې ده چې الله پاک به دله فراخه او مهنت به تا باندې لازم دی ته به مهنت کې خالص په کور کې د ځان نه به خزم نه جوړی چې ته په کور کې کېږي او زنانه راوباسي چې ته بار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقینا په دې کې خامخا نخې دي د هغه قوم د پاره چې ایمان لري واذا مس الناس او کله چې ورسیږي خلقو ته ضر ستکلیف دعوا ربهم رابلدو رب خپل لرا منیبین اخلاص کونکی الیه هغتا ثم اذا اذاقهم بیا چې کله ورسوي دوتا منه د خپل طرفنا رحمتا سخوشالی اذا فریق دغه وخت یو ډله منهم ددونا بربهم د خپل رب سره یشرکون شریکان جوړوي لیکفروا چې انجام دا شي چې دو انکار کوي بما آتیناهم په هغه نعمت چې مونږ ورکړی دی دوی ته فتمتعوا پس مزې واخلئ د دنیا فسوف تعلمون پس زر ده چې تاسو به پوه شئ ام انزلنا علیهم آیا نازل کړی دی مونږ په دوی باندې سلطانا سدلیل فهو يتكلم چې هغه خبرې کوي د دوی سره بما كانوا به يشركون په سبب د هغې چې دوی د الله پاک سره شریکان جوړوي وإذا أذقنا الناس او کله چې وسکو مونږ خلقو ته رحمتا خوشالي فرحوا بها دولوی کوي په هغې سره وإن تصبهم سیئة او کله چې ورسیږي دوی ته څه تکلیف یعنی سبد حالی بما قدمت ایدیهم په سبب د هغې عملونو چې مخکې لیږلي دي لاسونو د دوی اذا هم یقنطون دغه وخت دوی ناامیدي کوي اولم یروا آیا دوی نه ګوري ان الله چې یقینا الله پاک یبسط الرزق فراخ کوي رزق لمن یشاء چاله چې وغواړي ويقدر او تنگوي ان في ذلك يقينا پديكي لآيات خامخان خدي لقوم يؤمنون د پاره د هغه قوم چې ایمان راوړي